اوکې ویرا لګه قسم په خدای دې چپ نه دین تیر ناستې ما دا ښکلې ده دا ښکلې ده دا اول سپېږمۍ رالېږي موږ او تاسو داسې سړی اول په چاقو وروسته ورته راځي چې پټۍ دله وکړو وبخه دا داسې کار کوي ده اوسه پورې چپې دا سپېږمۍ رالېږلې دې شپږ سوه لس جنۍ جی جی ثانک یو نسیم دا دې قسم وایي زه خو سپینې خبرې کوم یو د نس سړي بچی پرون لایف کې لګیا وا دې اورېده ولی ولا ته په جنکو پردې نه راچې په تا خو داسې غټه بستره در واچوم ګوران ګرانه راپاڅېږي بستره خبرې ته مې غوږ کېده تا دا اوس سړی نه دی میلاو شوی یعنې د کونډې دپاره یعنې د مینې محبت دپاره که څوک دروغ وایي هندو وایي میلاویږي خو مطلب زه په دې سیسونو کې زیاته نه یم ګوتې پکې نه وې دې شیونو کې یعنې دې نه بعد پکې پیدا کېږي اوس نو ټایم سره سره پیدا کېږي انسان کو دا دی چې اټیچمنټ ښه څیز نه وي اټیچمنټ څه شی دی اټیچمنټ لکه د سړي لور شه دلته مې د تا سره خبرې شروع کړې بره مریم هم لاړه څوک مریم خو چې یو د کونډا چې بله تښتي نو تا اوس مریم تا ته خو ما وویل چې ته راوخېږه وا دې ورېده چا لږې که جینۍ تا جواب را نه کړلو اوس وا دې ورېده زه مجبور یم چې دلته بل ته کونډه واچوم ما تا سره کونډه واچول دلته اول مې مریم ته ویلې راشه جی مله وخېجه هلکانو مې شیخې 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 مالې که ما سره کونډه چې وا دې خو راوخېجه اوس هغه هم لاړه وا دې ورېده او تا سره مې د مینې کونډ خبرې شروع کړې هغه به یې زور ورکړی لاړه مریم خفه نه شي والله بیګ لف بیګ ریسپېکټ دې وي خو که جینۍ خو را دې خوښه ګوره نو د یوې جینۍ په مخ کې د بلې جینۍ صفتونه کوم هغې ته خو ما ویل چې راوخېجه نه خو اوس د زه نه بده خبره نه ده جی شپږ سوه لس جینۍ جی ما شکوني راپسې دلته راغلی جی تجربې ډېرې سیوا دي چې ماشاءالله والله زه به تا ولاړ خدای ګورم یا دې په کونه کې دانه راښکاره کړه کلیوالانو الله یې درنه د سړي بچی جوړ کړي ګوره زه په لیکلو نه پوهېږم ما ته په انبوکس کې لیکل را ونه لېږي قسم دی که به زه په لیکلو پوهېږم تاسو په کوم یو مطلب پښتو کې لیکلو باندې پوهېږئ یو شیم نه پوهېږم په خدای یو نیم بعضې ټکې خو پړاوولی شم بېرته جواب بیا نه شم ورکولی زه په وایس میسج ډېر ښه پوهېږم انبوکس کې وایس میسج نه کېږي د هغې دپاره به څه رالېږي نه و که نه صحیح صحیح ده اوکې زه تاسو ته خپل سنیپ چاټ رالیږم او سنیپ چاټ ته هغې کې ګوره سکرین شاټ وانلې ما ته پته لګي زه ټولې سکرین شاټ اخلم زه دومره انسیکیور نه یم یاس شپږ سوه لس جینۍ جی که زه د سره خوږې خوږې خبرې سټارټ یې کړم ما دې ستا څه احساس دی نو مه شرمېږه مړه قسم په خدای وایي د خلک وایي چې کوم سړي چې ترقي وکړي هغې به د غټې ښځې لاس وي نو ما بس د دې غټې ښځې لاس وشي وادرې انشاءالله زه به ترقي کوم یا بیه لکه ټیکټر چې وغړېږي نو دا زما په مرۍ کې څه مرۍ کې څه یا وایه څونه بدرنګه پوزه یې زه بیا هم ستا صفت کوم ګوره ښه زه ولا په جینکو کبر نه کوم زما پوزه بدرنګه ده نو زه سرجري به وکړم ټیک په شي نه نن خو مې سمه کړې وه انشاءالله زما د دې به م وکړو زما لږه راوږده شوې ده ته ډېره بدرنګه خاندم ځکه زه ځان پټوم ما ته پته ده هغسې خو ګوره خو زه دې قبلوم خندا سره دې هم قبلوم نه زه ډېره کیوټ خاندم ځکه زه ځان پټوم بیا یې نظره کېږي یا بیه نو څوک چې د خپل ځان صفت وکړي لکه په چاقو مې چې ووایي داسې الله د سړي بچي شئ که نه
کل مومي درد راځي چې صفت دې کوم ای آر او ای او ای او ان او جنۍ او کاره بلای تا ول شی نه رالیږل و چا پې رالیږي پلیز یو شیز راولېږئ خو په ډزو مې ولې خو د سپېږمې او خولې مه رالیږئ دا تاسو هر ټایم رالیږي مخکې چې ما ستاسو ګیم کټو که نه ستا د کوګۍ نه مې قربان کړي کوګۍ پېژنې څه شته دی نه دې ځای ته دې ته دې ته ته لږه ودرېږه که نه مړه زړه کې مې بیا ټوله شپه څوکۍ ته یې اوس راولېږه ته سنیپ چټ اوس راولېږه دلته نه درې زره کسان ماته ګوري نو خدای دې وکړي چې 50,000 کسان دې وګوري ولې څه چل کېږي ته به 50,000 سره ځکه ټیک اخلي ولې ستا دا جوهره خندا وینمه داسې لا وخاندې د زړه د ګوګله وخاندې یو سره کانټې اخله دا ته چې پاتې یم دقه کې پاتې وادرې نو زما په شان دی کله هغه ته ګوري کله ته ګوري تا به چې دا به مې رانیولې هغه به مې دې کې زنه کیسه پاتې ده ما څه ګناه کړې ده تاسو ما ته ټولو غوسه کوئ ګناه کړې ده سلو د کونډه ما اچوئ هغې د کونډه ما اچوئ د خدای خدای یو ولې به کار راشي الله توبه ته اوس ما ته سنیپ چټ راولېږه دا چا ته نه چا په واسطه خدای دې په کونه ړوند کا هر څوک یې الله دې ړوند کړو امین Oh my God. وخانده لږه وخانده یا بویه مانه دا دروغ ولې نه ویل کېږي دروغ ولې یاره بدرنګ نه کارم که نه خندا کې تhank you خالد د دې چې خاندې لږه قرضدار یې چې راته کور کې ناستي سنیپ چټ کې زه خندا چیک کوم ما ته به یو بل سره په سنیپ چټ کې خندا وکړو صحیح دا اوس یې راولېږه صحیح ده الله پامان اوکې دلته زه په زړه شکمن یم زه یم چې ته داسې نه چې د خپو نه نه یو بیا نه نه الحمدلله زه ګرځم راګرځم ټیک ټاک یم زه ګرځم راګرځم ټیک ټاک یم